बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। خوږو ملګرو السلام علیکم. عرب جو کې چې ټول به جوړ وای دا د دریم درس دا لیسن 3. نو بیا هم راځو لومبۍ د ګرامر برخې ته. ګرامر برخه کې موږ نن د ورډ باره کې خبره کوو. ورډ معنا کلمه. ورډ معنا کلمه. تعریف یې څنګه ده؟ داسې ده چې a letter or group of letters which gives full meaning is called word. a letter معنا یو توری or group of letters یا د تورو مجموعه which gives کوم چې موږ ته راکي full meaning مکمله معنا is called هغه بیا بلل کیږي څه شی؟ word. یعنی یو یا څو توري چې سره را یو ځای شي موږ ته مکمله معنا راکي هغه ته موږ کلمه یا word وایو. اگزامپل کې څه شی؟ مثال کې I معنا زه. I دا اوس یو لیټر ده خو موږ ته مکمله معنا راکړې ده word هم ده. سجاد دا اوس یو اسم ده وګوره یو څو توري سره یوځای شوي دي SAJAD سجاد او موږ ته مکمله معنا راکړې. book افغانستان etc. همداسې نورو که چېرته ډېر توري سره یوځای شي مکمله معنا رانه کړي نو هغه ته موږ word نه شو ویلی. بیا یې تعریف وایم. A letter or group of letters which gives full meaning is called word. For example, I, Sajad, Ahmad, Afghanistan, book, India, Pakistan, etc. word section د لغتونو برخه ده. بیا هم پنځه لغات دي. activity معنا فعالیت. فعالیت. actually معنا واقعا. add معنا ورزیاتول یا اضافه کول. address معنا پته درک یا ادرس. administration معنا اداره. بیا وایم activity, actually, address, administration. sentences section دا د جملو برخه. نو بیا هم دو جملې دي. please attend my call. لطفا زنګ مې پورته کړئ. مهرباني وکړه زنګ مې پورته کړئ. چاته زنګ وایي هغه ځواب نه ورکوي نو میسج کې ورته ولیکه please attend my call. مهرباني وکړه زنګ مې پورته کړه. او دویمه جمله ده چې what the hell are you doing. دا ته لا څه کوې. what the hell are you doing. دا ته لا څه کوې. دا زموږ د نن ورځې درس چې یو مو د word تعریف وکړو چې word یا کلمه څه ته وایي. a letter or group of letters which gives full meaning is called word. یو توری یا د تورو مجموعه چې موږ ته مکمله معنا راکړي هغه ته موږ word یا کلمه وایو. لکه احمد، سجاد، افغانستان، book، پاکستان etc. همداسې هم پنځه دانې لغاتونه وي همدا دوه دانې همدا جملې. نو هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړې وي. کورنۍ دنده هم همدا شوه چې دا یو ځل ټول درس په کتابچو کې ولیکئ. نو نور مو زر مخ نه ضایع کوم. تر بیا ښې چارې. بای